ستړي مه سئ. په دې هیله چې ټول دوستان به جوړ روغ وي. نن پر یو ډېرې مهمې موضوع باندې خبرې کوو چې هغه د کیس منیجمنت د اتاقونو مدیریت دی، ډیزاین دی او د هغو دپاره مشخص اصول دی. موږ په افغانستان کې کیس منیجمنت کوو، خو متاسفانه چې د کیس ورکرانو د سپیس یا ځای یا هم د هغوی اړوند د کار هغه طریقه چې ده او اصول چې ده چندانې د هغې په اړه باندې نه بحث کړی او نه مو سر ګرځولی دی. نن زه غواړم تاسو ته په دې اړه باندې ټول هغه اصول چې موږ د خپل کاري برخه یا ساحې کې چې د دې لپاره کوم معیارونه لرو، کوم اصول لرو، پر هغو ټولو باندې خبرې کوو او پر دې باندې هم خبرې کوو چې ولې زموږ لپاره مهمه ده چې موږ د خپل کیس منیجمنت د اتاق یا سپیس یا ځای په اړه باندې ډیر زیات محتاط اوسو، صحیح ډیزاین کو او د ټولو اصولو په اړه باندې په کافي اندازه باندې معلومات ولرو. او دلته چې تاسو پر سکرین باندې وینئ چې پرنسپلز فور ا کیس منیجمنت روم یا سپیس، بیا لاندې چایلډ پروټیکشن او جی بی وي صرف ما یو مثال اچولی. تاسو چې د هرې کټګوري دپاره کیس منیجمنت کوئ، د آی ډي پي دپاره کوئ، ریټرني دپاره کوئ، چایلډ پروټیکشن په برخه کې کیس منیجمنت کوئ، ډیسیبلټي دپاره کوئ، په نورو برخه کې کوئ، هغه ستاسې خپل کاري ساحې دی. اصول د ټولو دپاره تقریبا یو شان دی. دا صرف د یو مثال په شکل باندې ما دلته ولیکل چې چایلډ پروټیکشن او جی بی وي. نو زه مخته او پر اړونده موضوعاتو باندې خبرې کوو. نو د کیس منیجمنت لپاره د خوندي ځایونو د برابرولو لارښود مو د بحث هغه اصلي عنوان دی او لاندې یوه جمله ما لیکلې ده خاصا په دې خاطر باندې چې کیس منیجمنت یو خوندي او مسونه ځای ته اړتیا لري. دا مو همیشه په ذهن کې اوسه. خدای دې وکړي چې د موبایل کیس منیجمنت کوئ، ریموټ کیس منیجمنت کوئ، د انټرنیټ دپاره پر بارډرو په نورو ځایونو کې کیس منیجمنت کوئ، په نارمل کانټیکس کې په کوم هیلث فیسیلیټي یا کلینیک یا نورو مراکزو کې کیس منیجمنت کوئ، هر چیرې چې کیس منیجمنت کوئ دا شی باید په نظر کې وي چې کیس منیجمنت خوندي ځای ته اړتیا لري او دا باید داسې ځای اوسي چې هغه بینیفیشري د خوندیتوب احساس وکړي او د بینیفیشري یا د ګټه اخیستونکي دا احساس چې دی زموږ دپاره ډیر زیات مهم دی، ځکه چې دا په باور جوړونه کې، په اغیز کې، په رواني روغتیا کې او د معلوماتو د شریکولو په پروسه کې خورا مهم رول لوبوي. نو په دې خاطر باندې همیشه وایو چې کیس منیجمنت خوندي او مسونه ځای ته اړتیا لري. اول اصل د کیس منیجمنت د اتاقونو دپاره د کانفیډنشیلټي یا د محرمیت اصل دی. کانفیډنشیلټي یا محرمیت په اړه باندې بله ویډیو مخکې اپلوډ شوې ده. که غواړئ چې په اړه باندې په کافي اندازه معلومات ولرئ هغه ویډیو وګورئ. کانفیډنشیلټي یا محرمیت د بینیفیشري یا ګټه اخیستونکو د معلوماتو پټ ساتلو ته وایي. په کانفیډنشیلټي په برخه کې یا د محرمیت په برخه کې تاسې د خپل کیس منیجمنت اتاقونه داسې ترتیب او ډیزاین کړئ چې خبرې او مجلس مو ستاسې هغه جلسې یا سیشن چې د بینیفیشري سره روان وي پر مخ باندې ځي، هغه مجلس او خبرې د نورو د اوریدو وړ نه وي. یعنی مطلب ستاسې غږ د باندې ونه وځي او نور خلک یې وانه اوري. بله خبره چې ډیره زیاته مهمه ده، د امکان تر حده پورې خصوصا کله چې د لویانو سره تاسو د کیس منیجمنت جلسې دایروي، کیس منیجمنت خدمات وړاندې کوي، کوشش وکړئ چې دروازې همیشه تړلې وي او د ماشومان سره چې کله کار کوئ معلومه خبره ده چې ماشوم جمع والد به ستاسې سره در سره وي. که احیانا بعضې وختونه داسې کیسونو سره مخامخ کېږي چې ماشوم یوازې وي، په هغه صورت کې بیا د سیف ګارډینګ د اصولو په رڼا کې
د اتاقونو دروازې او کلکین به خلاص پرېږدئ او تاسې به ماشوم ته خپل خدمات وړاندې کوئ. او بله خبره چې ډېره زیاته مهمه ده د محرمیت په برخه کې هغه دا ده چې ستاسو د کیس منیجمنت په اتاقونو کې باید المارۍ موجودې وي چې په هغه الماریو کې ستاسې ډیټا پرته وي، قلف وي، او که چیرې مو سیستمونه ډیجیټل وي دا ځان مطمئنه کوي چې ډیټا مو په لپټاپونو کې، په ټابلیټونو کې او په نورو ډیجیټل سیستمونو کې لاک قلف ده او خوندي ده. او دا یو مهم شی دی، د دې ټریک څخه هم استفاده وکړئ. ټریک نه دی بلکې یو ډېر ښه تګلاره دی، یو ښه اصل دی. هغه دا دی چې کله د کیس منیجمنت په اتاق کې تاسې د کیس منیجمنت جلسه لرئ، کوشش وکړئ چې پر دروازه باندې یو سټیکر ولرئ چې هلته مثلا داسې یو علامه وي چې کله بیکاره وي تاسې وښیي چې بیکاره یاست، کله چې مصروف یاست هغه وښیي چې مصروفه دی. فرض مثال یو د هغو جملو څخه کیدای شي دا وي چې پلیز ډو ناټ ډسټرب، یا هم بعضې ځایونه کې که تاسې په یوټیوب کې بعضې ویډیوګانې لیدلي هلته لیکلي دي سیشن از ګوینګ آن، یعنې جلسه روانه ده. دا هم یو ډېره ښه جمله کیدلی شي. او که چیرې یوازې وي بیکاره وي دروازه خلاصه پرېږدئ، که نه یو سټیکر پر دروازه باندې ولرئ چې وښیي چې تاسې دلې په اتاق کې یاست او مصروفه نه یاست. خو مهم دا دی چې کله جلسه روانه وي هغه وخت کې باید تاسې داسې یو ساین یا علامه یا نشان ولرئ چې نورو خلکو ته دا وښیي چې مقصد تاسې مصروفه یاست او جلسه مو روانه ده، او هغه هم په دې خاطر باندې چې هغه کس چې ستاسې سره اوس په جلسې کې تاسې غواړئ چې د محرمیت د اصولو په رڼا کې د عمل ته د خوندیتوب احساس وکړي او بل څوک هلته مزاحمت ونه کړي. ولې د محرمیت لپاره د ټولو شیانو ترسره کول اړین دي؟ هغه په دې خاطر باندې چې کله بینیفیشري یا ګټه اخیستونکی د خوندیتوب احساس وکړي بیا د معلوماتو شریکول اسانه کیږي. که چیرې ګټه اخیستونکی د خوندیتوب احساس ونه کړي او د محرمیت په اړه باندې ډاډ ترلاسه نه کړي، په دې باندې پوه سئ چې ستاسې سره معلومات په اسانه باندې نه شریکوي او کار مو د خنډ سره مخامخ کیږي. نو کنفیډنشیلټي ډیره زیاته مهمه ده. دوهم اصل د کیس منیجمنت د اتاقونو لپاره سیفټي او سکیورټي ده چې هغه د دوی خوندیتوب دی، د دوی مسؤلیت دی چې دلته بعضې شیان برته ارتباط لري د کنفیډنشیلټي سره. خو موږ به د سیفټي او سکیورټي تر عنوان لاندې د هغه په اړه باندې خبرې وکړو. اول دا دی چې ستاسې ځای او ستاسې د خدماتو د وړاندې کولو کوم پوینټ چې دی هغه باید د ګټې اخیستونکي دپاره داسې نه سي چې خدای نخواسته د خطر کچه هم نوره لوړه کړي، د نورو خطرونو سره مخامخ کړي، نورو ستونزو او جنجالونو سره مخامخ کړي، او یا هم خدای نخواسته په ټولنه کې خلک یې په اړه باندې ناسم قضاوت وکړي ستاسې د ځای او ستاسې د رفتار او ستاسې د خدماتو وړاندې کولو د سیستم په وجه باندې. دا شی ډېر زیات مهم دی. بله خبره دا ده چې د تګ و راتګ لارې مو ډېرې واضح وي، روښانه وي، معلومې وي او په دې برخه کې کوم موانع موجودې نه وي. یعنې مطلب کومه لار د تګ ده، کومه د وتو ده، کومه د داخلېدو ده، پر کومه لاره باندې به خلک ځي، پر کومه لاره باندې به راځي. دا شی ډېر زیات مهم دی. کوشش وکړئ دا په نظر کې ونیسئ. بل دا ستاسې د کیس منیجمنت چې تاسې هلته د کیس منیجمنت خدمات وړاندې کوئ، که تاسې یو اتاق لرئ، دوه لرئ، بسته تعمیر لرئ، هر څونه سپیس یا ځای چې تاسې لرئ، کوشش وکړئ چې هغه سپیس یا ځای کې داسې شیان موجود نه وي چې خدای نخواسته هغه ماشومانو ته، کوم کسان چې راځي ستاسې خدمات ترلاسه کوي، هغوی ته ضرر پیښ کړي. ضرر رسونکي توکي باید هلته شتون ولري، په شاوخوا کې وګورئ که هغه باید ایسته کړئ. فرض مثال کوم د کیس منیجمنت په اتاق کې د ماشومانو د لوبو لپاره سامانونه ایښي او هغه ماتې، ایسته کړئ. که کیس منیجمنت په خیمه کې کوئ او د خیمې د دروازې په خوله کې خدای نخواسته داسې یو شی پروت چې خلک وځي ننوځي، هغه دوی ته تاوان رسولی سي، هغه د هغه ځای څخه لرې کړئ. په داخل د اتاق کې بعضې داسې شیان پراته وي چې د چا فکر نه وي، کله لاس پر کښېږدي یا ورسره ولګېږي، خوشې کړي، زخمي کړي. یعنې مطلب هر ډول ضررناکه شیان د هغه ځای څخه لرې کړي، هلته باید موجود نه وي. او
په جی بي وي کیسونو کې هم دا ډېره زیاته مهمه ده چې هغه سپیس یا ځای په یو خوندي ځای کې وي. ولې دا مسؤلیت مهم دی؟ هغه په دې خاطر باندې چې دا زموږ د کار د اساسي اصولو څخه یو اصل دی. موږ همیشه وایو چې مطلب پروټیکشن یا کیس مینجمنت یا چایلډ پروټیکشن کیس مینجمنت یا نور هغه برخې چې موږ تاسو کار پکښې کوو، موږ همیشه د خلکو د خوندیتوب لپاره، د دوی د مسؤلیت لپاره او دوی چې دا اوس کومې اړتیاوې او ضرورتونه لري د هغو د پوره کولو لپاره موږ کار کوو. نو هېڅکله باید زموږ د کار په وجه باندې یو چا ته ضرر ونه رسېږي. نو په دې خاطر باندې د خوندیتوب او د مسؤلیت اصل چې دی مهم دی. ډیګنیټي او ریسپیکټ، عزت، درناوی او احترام ډېر زیات مهم دی. دا یوازې په کیس منیجمنت کې نه، د ژوند په هره برخه کې احترام کول، د یو چا عزت کول او په درنه سترګه باندې خلکو ته، مراجعینو ته کتل او د هغو سره ښه چلند کول، ښه سلوک کول، په صحیح ډول باندې خبرې ورسره کول، دا د ټولو ټولنیزو راکړو ورکړو اساس جوړوي. دا شی په کیس مینجمنت کې، په پروټیکشن کې، په ټولو بشري پروګرامونو کې هم مهم دی. موږ باید کوشش وکړو چې هغه کسان چې راځي د هغوی پوره احترام وکړو او دا متقابل احترام زموږ د کار لپاره ډېر زیات مهم دی. بله خبره دا ده چې هغه کوم ځای یا محیط کې چې موږ تاسې کار کوو، خدمات وړاندې کوو، هغه باید داسې یو محیط وي چې د دوی لپاره یو ډول راحت کوونکی محیط او ځای اوسي. دوی په هغه کې د آرامۍ احساس وکړي، پاک او صفا او منظم محیط وي. او داخل د اتاقونو کې یا خصوصا په هغو ځایونو کې چې موږ کار کوو، هلته باید ډېر زیات کوشش وکړو چې ساحه مو منظمه وي. هلته د ناستې د پاستې لپاره د توکو د ایښودلو لپاره میزونه شتون ولري، او که چیرې میز نه وي کیدای شي تاسې او ماشوم او والدین یې څنګ پر څنګ کښېنئ، کومه خبره نه ده، خو باید دا محیط داسې جوړ وي چې دوی په راحتۍ سره، په آرامۍ سره او په وکولی ستاسې سره خبرې وکړي، معلومات سره شریک کړي او ستاسې څخه مرسته وغواړي او تاسې وکولی شئ په ښه ډول باندې کومک سره وکړي. دا محیط او کارځای باید داسې نه وي چې هلته دوی داسې احساس وکړي چې والله زما څخه تحقیق کېږي. نو په ټولو ایمرجنسیانو کې یا په بحراني او عاجلو حالاتو کې د ګټه اخیستونکو متقابل احترام، هغوی ته ارزښت ورکول، د هغوی خبرې اورېدل، دا ډېر زیات مهم دی. او په عاجلو او په ایمرجنسي حالاتو کې خلک د ډېرو رنګارنګ ستونزو سره مخامخ دي. نو په هغسې حالاتو کې زموږ دپاره دا مهمه ده چې هغوی ته ارزښت ورکړو او د هغوی پوره خیال وساتو. دا مو شوه ډیګنیټي یا مطلب احترام او د دوی درناوی او دوی ته ارزښت ورکول، دوی ته په درنه سترګه باندې کتل. راځو څلورم اصل ته چې ډېر زیات مهم اصل دی. هغه دا دی چې هغه زموږ ستاسې کارونه باید په اصطلاح باندې ماشوم محوره یا د لویانو لپاره مناسب وي. په دې کې داسې دی چې مطلب تر ډېره حده پورې زموږ د سپیس په داخلي تنظیم پورې اړه لري. مثلا د اتاق ښایست او تنظیمول، خصوصا د ماشومانو دپاره کله چې تاسې په چایلډ پروټیکشن کیس منیجمنت کوئ، کوښښ وکړئ چې په اتاق کې شاوخوا پر دیوالونو باندې ښایسته رسامۍ ولرئ، نقاشۍ ولرئ، د طبیعت ښکلاوې واخلئ، رسم یې کړئ، په اتاق کې شاوخوا وځړوئ او د لوبو سامانونه ولرئ چې هغه ماشومان چې کله تاسې خدمات ورته وړاندې کوئ یا د والدین سره کار کوئ، ماشوم هلته موجود وي. دې دپاره باید داسې یو فرصت وي د ماشوم لپاره چې د شاوخوا شته امکانات څخه استفاده وکړي او دا یې په اصطلاح باندې پر روان باندې مثبته اغېزه وکړي. نو نقاشي، رسامي، چارټونه، د لوبو نور سامانونه هلته مهم دي چې باید موجود وي. کېدای شي د لویو ماشومانو لپاره مشخص شیان په نظر کې ونیسئ او بل ستاسې په اتاق کې پر میز باندې خصوصا او د لې په داخل د اتاق کې شاوخوا چیرې امکانات باید اوبه ولري. خصوصا د سیشن په جریان کې د اوبو شتون مهم دی.
خپل کوم کاغذي کار چې کوئ، کوم نور توکو چې ضرورت لري، هغه هم باید هلته ستاسې دپاره موجود وي. او دا ستاسې محیط، دا ستاسې د کار ځای باید داسې جوړ وي چې د کله دا خلک او دا ماشومان هلته مراجعه کوي، راځي، د دوی هغه روحي فشارونه باید راکم سي، یو ډول د راحتۍ، ارامۍ او خوشحالۍ احساس وکړي. د کیس منیجمنت اتاق باید داسې نه وي چې کله هلته یو څوک راسي، هغه سټرس او فشار چې ده درلودی هغه یې څو چنده سي. دا بیا زموږ ستاسې د کار د اصولو په اصطلاح باندې خلاف ده. زو بل اصل ته پر هغه باندې خبرې کوو. دا سلاید هم د مخکینی اصل مربوط دی چې موږ ویل چې ماشوم میوه یا د لویانو دپاره د دوی د عمرونو مطابق په خپل اتاق کې په کافي اندازه باندې توکي او وسایل ولري. هغه کسان چې دا ویډیو اوس فعلا ګوري، په دې هیله چې در باندې ونه غمیږي. ما ډیر دوستان مسیج کوي چې تاسې په ویډیو کې کوشش وکړئ چې متن وښایاست، سلایډونه وښایاست، او هغه ویډیوګانې کې چې زه خپله ناست وم او تاسو ته معلومات درکوم، د هغې ویډیوګانو څخه دوی نوټ نیسئ اخیستی. دې ته ورته نور داسې بعضې میسیجونه راته راغلي وو. نو په دې خاطر مې دا ویډیو ټوله فوکس یې پر سلایډو باندې او هغه مهم ټکي چې د هغه پر سلایډ باندې تر څو تاسې وکولی سئ یاداشت یې کړئ او یو څه مفهوم ځینې واخلئ، او دا به زه امتحان کړم چې دا ګټور تمامیږي که هغه ګټور تمامیږي. زه د پرایویسي اصل ته، چې پرایویسي هم تقریبا محرمیت ته ورته ده، لږ څه فرق سره لري، او د پرایویسي په اړه باندې هم یو ویډیو شته، بیا کولی شئ چې هغه وګورئ. مهمه دا ده چې کله چې تاسو د کیس منیجمنت په اتاق کې یاست او سیشن مو رواني، هلته باید بل کس رانیسي هغه اتاق ته. او د بل شی چې ډېر زیات مهم دی، د هغه اتاقونو کلیکینونه او دروازې باید د نورو عامه ځایونو مخامخ نه وي چې هلته خلک ځي او راځي او راشه درشه ډېره زیاته وي. او بل ستاسې د کیس منیجمنت هغه ځای چې دی هغه باید انتظار ځای ولري، تر څو خلک هلته په راحتۍ په ارامۍ سره کښېني او جلسې دپاره انتظار وباسي، او کله چې نوبت راسي یا تاسې وخت پیدا کړي، دوی په ډېرې راحتۍ او ارامۍ سره وکولی سي درس او ستاسې سره خپله جلسه مخته یوسي. او محرمیت هم چې دی د معلوماتو خوندیتوب تضمینوي، دوی ته د راحتۍ احساس ورکوي، سټرس او فشارونه کموي، او دوی به په راحتۍ سره وکولی سي ستاسې سره خپله جلسه مخته یوسي، او د ښې اړیکې یا فضا په رامنځته کولو کې ډېر زیات مهم رول لري. راځو شپږم اصل ته، د کیس منیجمنت اتاقونه یا سپیس یا ځای چیرې چې تاسې دغه سرویس یا خدمات وړاندې کوئ هغه باید ټول شموله وي او د هر ډول کسانو د لاسرسي وړ وي. فرض مثال یو ماشوم دی، معلولیت لرونکی دی، دی چې کله راځي تاسې ته مراجعه کوي، تاسې باید په کافي اندازه باندې خدمات ولرئ، امکانات ولرئ چې دوی راسي، کښېني او په ډېرې اسانۍ سره خدمات ترلاسه کړي او پرته ولاړ سي. په دې کې ستاسې د اتاقونو د زینو ډول، ویلچیر، لکړې، رامپ، د غټو او کوچنیو چوکیو او دې ته ورته نور ډېر شیان چې دي هغه ډېر زیات مهم دي، ټوله په نظر کې ونیسئ. ستاسې اتاقونه د معلولیت لرونکو ماشومانو او لویانو د لاسرسي وړ وي. تاسې باید دا زمینه ورته مساعده کړئ چې دوی وکولی شي در تاسې پورې ځان راورسوي. او د عمرونو مطابق د ناستې ځای باید ستاسې په اتاقونو کې برابر وي. مثلا یو لوړه غټه چوکۍ مو ایښې ده او یو 15 کلن ماشوم ته وایاست چې هلته پر چوکۍ باندې کښېنه، هغه بیچاره حتی هغه چوکۍ ته ورپورته کېدلی هم نشي. دا د لاسرسي او د په اصطلاح باندې د سپیس د ټول شموله کولو خلاف دی. دا شی ډېر زیات مهم دی، په نظر کې ونیسئ. د ماشومانو لپاره چوکۍ ولرئ، د لویانو لپاره چوکۍ ولرئ. که چیرې په بعضې وختونو کې ضرورت وو ترجمې ته، اشارې ته، باید هغه امکانات تاسې د خپله ځانه سره ولرئ. ولې موږ وایو چې دغه لاسرسی او ټول شمولیت ډول د کار مو مهم دی؟ هغه په دې خاطر باندې چې که چیرې موږ تاسې د خپلې ټولنې د هر ډول وګړو او غړو دپاره امکانات ولرو، دا د هر ډول تبعیض او فرق مخنیوی کوي.
بل شی چې ډیر زیات مهم دی هغه دا دی چې ستاسو د کیس منیجمنت اتاقونه باید بعضې د PSS سټنډرډونه هم په اصطلاح باندې کله چې د خپل اتاقونو ډیزاینوي هغه هم په نظر کې ونیسي. دا هم ډیر زیات مهم دی. ستاسو سپیس نور هم ښایسته کوي، نور هم منظموي او د ګډنوالو هغه روحي او رواني فشارونه چې دی هغه نور هم کموي. محیط مو ښایسته کیږي، باور او ارتباط او اعتبار او اړیکه جوړونه ټول دپاره زمینه مساعد دي. نو په دې کې هم یو څه شیان دي کوښښ وکړئ چې دا په خپلو اتاقونو کې برابر کړي. ویې لرئ د خپله ځانه سره، لکه د سټرس او د فشار د کمولو توپونه یا بالونه دي، د رسامۍ وسایل دي، او بعضې هغه لوبې چې تاسې د هغه په وسیله باندې کولی شئ یو ډول تراپي ترسره کړئ هغه هلته د ځان سره ولرئ. او دا بعضې چاټونه ولرئ چې د هغه په وسیله باندې احساسات معلومیږي. بل هغه محیط یا اتاق کې د ګډوډۍ څخه کوښښ وکړئ ځان وساتئ. ناسم څراغونه په اتاقونو کې مه لګوئ. په بعضې اتاقونو کې رنګارنګ څراغونه یا ډیر تیز یا ډیر خام هغه څراغونه چې د ناراحتۍ سبب ګرځي هغه هلته مه پرېږدئ. لوړ غږ مخنیوي دپاره کوښښ وکړئ چې مخه یې ونیسئ. ارام او منظم چاپیریال چې دی دغه ستاسې او دوی ترمنځ دا کومه اړیکه ده او د هغوی د رغونې پروسه چې ده دا نور هم ښایسته کوي، منظمه کوي او خوندوره کوي. اتم اصل چې ډیر زیات مهم دی چې ستاسې د کیس منیجمنت اتاقونه د خدماتو وړاندې کول ټول کار مو باید د خلکو د دودو، رواجونو، د وطن د قوانینو او د اسلامي اصولو په رڼا کې باید هغه تاسې تنظیم کړی وي او دا ټول دودونه او رواجونه باید تاسې په نظر کې ونیسئ. هیڅ ډول داسې یو حرکت مه کوئ، داسې یو ډیزاین په اصطلاح باندې مه برابروئ، مه آماده کوئ چې هغه د ټولنیزو رسمو رواجونو خلاف وي. دا شی ډیر زیات مهم دی. هر څه د شته دودونو او رواجونو په رڼا کې او د هغو سره برابر ترتیب و تنظیم کړئ. د اتاقونو ډیزاین مو باید د دودونو او رواجونو سره سم وي. د کیس منیجمنت په اتاق کې داسې یو تصویر، داسې یو رسامي چې د اسلامي اصولو، د هیواد د قوانینو او د منطقې د دود او د رواج خلاف وي مه یې رسموئ، مه یې زړوئ. د هر ډول داسې ډیزاین څخه ډډه وکړئ چې خدای نخواسته هغه د خلکو نه خوښیږي او د کلتور ضد ګرځي. او کوښښ وکړئ چې په خپل اتاقونو کې د توکو دپاره منظم ځایونه په نظر کې ونیسئ. د ماشومانو دپاره په ماشومانو کې د هلکانو د نجونو دپاره هر څه دا ستاسې سیټینګ او تنظیمات باید ټوله د هر ډول جنس دپاره برابر او آماده وي. کلتور ته احترام، رواجونو ته احترام، اسلامي اصولو ته احترام، د هیواد قوانینو ته احترام مو په ټولنه کې، په کارځای کې، په ساحه کې د قبولیت یا هغه اکسپټنس کچه لوړوي او ترڅنګ یې ستاسې خوندیتوب او مسؤلیت ډاډمنوي او ډیروي. بل شی چې ډیر زیات مهم دی د کیس منیجمنت د اتاقونو دپاره، د سپیس دپاره، د ځای دپاره، هغه دا دی چې ځای باید د هر ډول سیاسي بحث څخه خلاص وي، د هر ډول سیاسي کړنو څخه خلاص وي او د هر ډول سیاسي محتوا څخه باید خلاص وي. دا شی ډیر زیات مهم دی. ستاسې اتاقونه یا ځای باید فوکس او محتوا یې ټوله بشري وي، ځکه چې په بشري برخه کې کار کوئ. نو اړتیا نشته چې هلته سیاسي توکو، بحث او محتوا ته ځای ورکړل شي. او بل شی دا دی چې د کارکوونکو بېطرفي ډېره زیاته مهمه ده. دا بېطرفي هم تاسې ته ګټه رسوي، هم بینیفیشري ته یا ګټه اخیستونکي ته ګټه رسوي. او په بشري برخه کې د کار کولو لپاره په بشري اصولو کې یو مهم اصل چې دی هغه سیاسي بېطرفي ده. چې کم کسان چې په بشري برخه کې کار کوي د هغو صرف او صرف وظیفه دا ده چې متضرره خلکو ته، هغه خلکو چې ضرر لیدل دي هغو ته خدمات ورسوي. د هر ډول سیاسي مسایلو، بحثونو او کړوړو څخه باید دوی خلاص وي. که احیانا په دې مسایلو کې مداخله کوي هغه په بشري برخه کې د کار کولو اجازه نه لري. نو بشري کارکوونکي خدمات هر څه باید له سیاسي ښکېلتیا څخه خلاص وي. بل اصل چې ډیر زیات مهم دی هغه مسلکي توب دی او مسلکي حدود دی په کیس منیجمنت کې. دا شیان په سپیس یا په ځای کې هم ډیر زیات مهم دی.
په دې کې ستاسې ځای باید معلوم وي چې کیس ورکر چیرې کښېني. کورنۍ چې مراجعه کوي د خدماتو ترلاسه کولو لپاره د هغو ځای باید معلوم وي. د ماشومانو د لوبو ساحه باید ډېره زیاته مهمه معلومه او ځای معلوم وي. څوک چیرې کښېني، څوک د کوم شي څخه استفاده کولی شي، کوم شی په چا پورې اړه لري، دا شیان باید هغه ستاسې په سپیس کې هر څه واضح او معلوم وي. دا شی په نظر کې د سره ونیسئ. او کیس ورکران په خپل د خدمات د وړاندې کولو په ځای کې باید خپل شخصي توکي او وسایل هلته را نه وړي. په اکثره ځایونو کې د کیس ورکرانو په وطاق کې په تاسې رنګارنګ شیان وینئ، د ګازو ډبه به ووینئ په اصطلاح باندې، چیرې به صدرۍ زړېږي، چیرې به بوټونه پراته وي، چیرې به خپل د کور شخصي توکي راوړي، کمبل چیرې به وړي هغه به هلته ایښي، کوم چې دا د اصولو خلاف کار دی. ستاسې شخصي هیڅ شی باید هلته موجود نه وي. او ستاسې د مشخص شیان لپاره باید یو مشخصه خوندي مسونه جابه وي چې خپل شیان هلته کښېږدئ، قلف یې کړئ، هغه هم هلته باید معلوم نه شي په داسې یو ځای کې پرته وي. نو مسلکیتوب ډېر زیات مهم دی او هغه اړیکه نور هم باوري کوي. د معلوماتو ساتنې په برخه کې ډاکومنټیشن او د معلوماتو مدیریت ډېر زیات مهم دی چې تاسې باید لږ اندازه باندې اسناد پر میز باندې کښېږدئ. فقط یوه دانه کتابچه د یو مهم نوټ د اخیستلو لپاره کفایت کوي. نور شیان کوشش وکړئ ټوله په المارۍ کې کښېږدئ. او کیسونه هم باید په المارۍ کې قلف وي، هلته پراته وي. او که چیرې بعض داسې معلومات یو شی لري چې ضرورت نه وي، ورته هغه کولی شئ چې ترش یې کړئ. او د معلوماتو خوندي کول هم ستاسې د کار یو مهمه برخه ده. د یو کیس منیجمنت د اطاق لپاره محیطو، ځایو، کارځایو، ساحې ته په کتو باندې دغه شیان ته اړتیا ده چې باید هلته وي. اول فرنیچر دی چې په دې کې تاسې میز، چوکۍ او د ماشومانو د لویانو لپاره المارۍ، دا شیان دي. او بل د دوی د راحته کولو لپاره د بعض توکو لکه اوبه دي، ټیشو دی، د سټرس د کمولو لپاره د لوبو نورو وسایلو توکي دي. او ترڅنګ یې د یاداشت اخیستلو لپاره نوټ پاډ او نور دا شیان دي چې مهم دي. د ماشومانو یا ماشوم محوره مواد چې دي هغه رسامي ده، بعضې طبیعي نقاشیانې او رسامیانې دي، او د احساساتو چارټ دی. دا هغه شیان دي چې مطلب د ماشومانو لپاره مهم دي. او د سیفټي په برخه کې، د خوندیتوب په برخه کې خطرناک شیان باید هلته نه وي. واضح رفت آمد لاره باید موجود وي. او د مزاحمت مه کوئ ساین باید هلته تاسې ولرئ. د محرمیت لپاره پردې د اطاق یو منظمه صحیح دروازه ده. او دغسې عامه خلکو تګ و راتګ په اصطلاح باندې لاسرسی باید موجود وي. او د هغه مخکې چې مې درته ویلم هغه د غږ د اورېدو اړوند ترتیبات، تنظیمات. بله خبره د اطاق د ځای پاکوالی ډېر زیات مهم دی. اطاق باید پاک وي، ګروپونه یې باید صحیح وي، هوا یې باید صحیح وي. او د اکسیسیبلټي په برخه کې، د لاسرسي په برخه کې مو ویله چې رام باید موجود وي، هغه لاره چې په هغه باندې ویلچیر پورته کوي. دروازه باید په کافي اندازه باندې غټه وي چې یو کس په ویلچیر کې په اسانۍ سره داخل سي اطاق ته. او داسې بعضې چوکیانې چې هغه د حرکت وړ وي یا کولی شي د یو ځای بل خوا ته وخوځول سي. نو دا هم څو مهم ټکي دي. او یا هم د یو اطاق کې هغه منیمم چې کوم شیان باید موجود وي هغه دا دي. اطاق او سپیس تاسې په خپله خوښه باندې ډیزاین کړئ. ډېری کسان په کیس منیجمنت کې دغه طریقه خوښوي چې میز وي، یو خواته کیس ورکر وي، بل خواته د ماشوم او د والد دپاره یا د لویانو دپاره چوکۍ موجوده وي. او ډېر کاغذونه پر میز باندې نه وي. یوه کتابچه او قلم صرف د نوټ اخیستلو لپاره، ټیشو، اوبه، دا شیان باید د دواړو دپاره موجود وي. دا شی مهم دی. په پی اس اس کې کله کله بعضې خلک وایي چې په مابینځ کې د میز شتون مو ښه نه دی. باید کیس ورکر یا د خدماتو وړاندې کوونکي ماشوم او والد څنګ پر څنګ باندې د یو 90 درجې زاویې په شکل باندې سره کښېني. دا نو بیا تاسې خپل داخلي اصول هم په نظر کې ونیسئ او د هغو په رڼا کې خپل کار مخته یوسئ. بعضې خلک دا طریقه خوښوي د کار ده چې د ناستې دپاره هم اسانه مخامخ یو بل ته کښېني، د سترګو تماس هم موجود وي، باډي لنګویج دپاره هم ځای وي، اورېدلو، خبرې کولو، یو بل تعقیبولو دپاره ډېره زیاته اسانه وي. نو ډېره زیاته مننه. خدای دې وکړي دا موضوعاتو ته ګټور تمام شوي. په دې هیله چې په افغانستان کې ټول هغه کسان چې کیس منیجمنت سرویسز ترسره کوي، دا خو موږ دلته ډېر فوکس یوازې په پروټیکشن کې پر کیس منیجمنت باندې وو.
په نورو برخو کې که په هیلث کې دی که په نیوټریشن کې دی که په واش کې په پیسز کې په مختلفو برخو کې چې زموږ نور ملګري او دوستان د کیس منیجمنت خدمات وړاندې کوي د دوی د سپیس لپاره دا ټول اصول ډیر زیات مهم دي او دا د کار یو مهمه برخه ګرځوي او په دې لچ د سلایډونو متن دا شان پر تاسو باندې نیوي غمېدلې او هغه کسانو چې مخکې غوښتنه کړې و چې باید زموږ ډیر متن ولرو ترڅو وکولای شو ډیر نوٹ واخلو دا غو د لپاره هم ګټور تمام شي نو ویډیو څو ورځوله ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ د نورو کلیپونو او ګټورو موادو په تمه اوسئ